د کابل پولی تخنیک پوهنتون د فوټسال سیالۍ چې دغه پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو د لاسو ټیمونو په ګډون پیل شوې وي د جیولوژي او قانونو پوهنځي د ټیم په بریا سره پای ته ورسېدي. دغه کپ په وروستۍ لوبه کې د جیولوژي او قانونو ټیم د ترانسپورت د ودانیو له ټیم سره سیالي وکړه او د جیولوژي او قانونو ټیم وتوانید د 6 او 4 په توپیر سره د دې سیالیو اتلولي خپل کړي. په دې سیالیو کې د ترانسپورت د ودانیو ټیم دویم او د کیمیاوي ټکنالوژي ټیم دریم ځای خپل کړ. د سیالیو په پای کې د کابل پولی تخنیک پوهنتون رئیس عبدالرشید اقبال سپورت د روغتیا ضامن وباله او ویل چې ورزش تل په ټولنه کې د سولې او یووالي پیغام دی. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د خدمتونو د انسجام امریت عمومي مدیر سید انور شاه سادات ویل وزارت ژمن دی چې د ورزشي ټورنمنټونو له لارې د محصلینو د بدني او ذهني وړتیا او مهارتونو د لوړولو لپاره هڅې وکړي. ښاغلي سادات زیاته کړه چې د محصلینو د خدمتونو د انسجام امریت د منظور شوی طرحې له مخې به دا ډول ورزشي سیالۍ د هیواد په نورو پوهنتونونو کې هم په لاره واچوي. د یادونې وړ ده چې دغه فوټسال کپ د جیولوژي او قانونو لوبډلې لوبغاړي عبدالله مرادي د غوره ګول وهونکي لقب خپل کړ.